ستا سر چې وي ټیټ نو زه به شان او شوکت څه کړمه ته چې خوار او زار یې زه به مال او دولت څه کړمه ته چې وراند ویجاړ یې زه به خوب او راحت څه کړمه مسته به دې خاوره کړم په مینه مستانې زما ای زما وطنه د لالونو خزانې زما د لمر ټلویزیون قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا زه اکبر توتاخیل تاسو ته د اختر پلوشي خپرونې ته ښه راغلاست وایم د تل په څېر په دې خپرونه کې زه او له ما سره یوه بله ملګرې او همکاره چې تل په دې خپرونه کې له موږ سره ده د اختر پلوشي په خپرونه کې اغلې هیله مایار لیدونکو زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم هیلهمن زه یم چې تاسو هم روغ رمټ اوسئ او لکه څرنګه چې اکبر جان ویلې موږ خو ډېر په انرژي سره اختر پیل کړو امیدواره یم چې تاسو هم ډېر په انرژي اختر پیل کړی وي او موږ غوندې خوشحاله شیبې ولرئ لیدونکو د اختر پلوشۍ خپرونه چې زه هیله مایر هم در سره یم او هیلهمن زه یم تر وروستۍ شیبو پورې موږ سره ملتیا وکړئ مهرباني زه او ته به هم قرار کینو چې شاخنسو سره ډېره اوږده لړۍ لغاړې ده دوستانو زه هم په خپل وار تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم نه وایم چې ناخوالې وي په داسې حال کې چې ناخوالې وي زموږ او تاسې هیوادوال ډیری داسې ملګري او دوستانو هیوادوال مو درلودل د هغوی په خدای دې غم لري د هغوی په غم کې موږ ټول ځان شریک بولو په دردونو کې خدای دې دا درد او دغه ناخوالې چې زموږ او تاسې په هیواد کې دي نور ذاتي له منځه ولاړې سي او یو خوشحاله ژوند بالاخره زموږ او تاسې ټولو افغانانو په نصیب سي بلکل نو لیدونکو اکبر جان ویلې چې ناخواله سته دي دا خو یو واضح خبره ده چې ناخواله سته زموږ په هیواد کې خو د اختر پلوشۍ خپرونه د دې لپاره ده چې دا ناخواله له منځه یوسي او تاسو څو شیبې ځان سره خوشحاله وساتي البته هغه میلمانه چې موږ په هره برخه کې لرو او هغه همکاران چې موږ سره په هره برخه کې نندي او خپرونه وړاندې کوي بله سندرغاړي دي کومیډي څانګې لرو همداراز مختلف نمایشونه لرو ځانګړي نمایشونه چې دوی به له ځان سره څو شیبې خوشحاله وساتو او په سر کې درځه چې هیله به تاسو ته ووایي چې څوک راغواړي او غواړي چې لومړی مو په کوم سندرغاړی دی یا هم کوم څوک دی چې ځانګړی نمایش لري یا کړنه لري یا هم کومیډ بخش دی دوی ونازوي لومړی به یې په چا ونازوي لیدونکو اکبر جان خو تاسو ته یادونه وکړه د ټولو بخشو البته هغه برخې چې موږ په خپرونه کې لرو نو غواړم په لنډه توګه هغه برخه چې اوس موږ په خپرونه کې له ځانه سره لرو او هغه میلمه هغه ګران میلمه چې راسره ده په خپرونه کې او غواړي چې نن تاسو ته یو ډېر ښایسته سندره وړاندې کړي نو پوه سوئ لیدونکو چې زموږ د خپرونې په دې برخه کې زموږ میلمه هم ښکلې ښایسته په زړه پورې سندرغاړی ده خو اکبر جانه څنګه موافقه یې چې مخکې له دې هغه راسې موږ سره کښېني نو یو ښایسته سندره چې ده مکس کړې ده او ډېره ښایسته سندره یې جوړه کړې هغه وایي وروسته له هغې بیا راسې مکس سندره ده نو ما مکس ویله البته مکس سندره به وي ښه صحیح ده په هر صورت درځه هماغسې هیلې مکس ویلې مونږ به یم هماغه مکس سندره واورو ښاغلي شهزاد عدیل د هیواد تکړه او ځوان سندرغاړي ته بلنه ورکوو چې لومړی موږ ته سندره ووایي هر مې نه باور وکړه باور وکړه وې مې تل په خوب خیال کې وې مو هیلې سره ورته لکه خېښتې په دیوال کې سره خې به لګېدلی ستړی مشې جوړ په خیر راشه چې یو بل سره مونږ ستړی ماشي وکړو جوړ په خیر در زمین آخر خورنداتش زنانه تو در زمین آخر خورنداتش زنانه تو در کمند آویز گردن ره زنانه تو
عرض نامت کی ندارن غم مخور اصلا ما با تویم کابل ما با تویم ما با تویم غزنی ما با تویم ما با تویم هرات ما با تویم ما با تویم میهن ما با تویم زیبا دیارم دا جانم نبرسم کم زیبا دیارم دا جانم نبرسم کم ساغو همان بولسن افغان ستان کم لوگر فریاب کن نر تخار هر پیر وطن منگا جانو جگر منگا اسکه زمان لردن olten asar menga iske zamanlardan olten asar menga باز زنگ خطر دراز است باز زنگ خطر دراز است باز دشمن به فکر انداز است اندازه که جز خیال نیست افغانستان دیگر به پرواز است افغانستان دیگر به پرواز است ای دوست خوبم ای رفیق با من قدم زندم بدم از جنگ و هیچ حاصل مباد با من سخن زن هم وطن گر ما به خود باور کنیم رنگ هوا دیگر کنیم آکینه را بدرود گم آهنگ تازه سر کنیم دیگر نماند راه به دشمن آباد گردیم هر دم هر دم آباد گردیم هر دم هر دم بیرار از مویی تاج سرمویی بیرار از مویی تاج سرمویی بیا قدم بوری فراز جز جان بیا قدم بوری در بلخ باستان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان تاسو دعا وکړه خلکو اے خلکو ګټو میدان تاسو ته خلکو اے خلکو یار بد ساتو ودان بد ساتو اے ډک دمین خلکو قهرمان بد ساتو دمین خلکو ستاسو مل غواړو افغانستان ته مونږ تل غواړو دمین خلکو ستاسو مل غواړو افغانستان ته مونږ تل غواړو
سلام خدای دوی. عید مبارک. چی لباسای مقبوله. عید اصلا خودت کردی. نه بخیر بخیر. خودت هم عید خواد کردی. رنگین تر ساختی. ممنون. بفرما. چی شمای عاشقانه و چی فضای عاشقانه. دلته زیمه باید هر څه عاشقانه وي. عاشقانو سره هر څه عاشق خو نیستی. ډیر کلک لا اوسه پورې عاشق یم. شکر عاشقۍ ته مې رسېدلی یم. چند اولاد؟ او قدر دیگه پودینیش نکش. اما یک مشکل شما عاشقانه اکبر داره که یکیش خاموش شده و یکی خاموش شده. این نمیفهم چرا چی دلیل داره. او را معنایش میفهمیم دیگه ما. نگویم دیگه. نه او را نگو دیگه. او را نگو. خوب حالا برام بگو که چای برات پرتون یا جوس. ما تا سلام علیکی نکنم. نه چای میخورم نه جوس. نه جوس میخوری. اما فکر باشه که ما تنها جوس داریم. چای نخوایی. خیر. از دو سر چای نیکوست. چی میزبانه؟ بفرمایید. اما نهایت گرامی سلام. وقتتان بخیر، شامتان بخیر، شبتان بخیر. عیدتان مبارک و نوروزتان مبارک. شاید اکبر بگه چرا هم عید هم نوروز حال عید است. به خاطر از اینکه آرزو دارم که هر روزتان مثل عید و نوروز باشه. بله. قدر خوش باشین و تمام غمایی که ما شما افغانا داریم فراموش کنیم. ډیر ښه دغه ټول هر څه چې وو شهزاد په نظر کې ونیول. څومره جالبه شهزاد جانه تاسو د سندره سره څو سندرې دي سره یو ځای کړي وي سندرې دی ویلې خو د پښتو دری دا ټول می تاسو سره سم زمزمه کول یعنی به این معنا که در برنامه تو آهنگای ما زیاد نشر کرده بودیم و تمامش از یاد داشتیم. اما ترسیده جان. یه وقت ازبکی چرا اور رسیده زغل نه پات جوز اینال دیگه وقتی جوز است. چای خونه است اکبر جان. نه لالا چای نه. شهزاد جان داره چې هر کله ډېر ښایسته سندرې سره راتلې البته پښتو سندرې سره څنګه د لمر تلویزیون په پرده کې د لومړي ځل لپاره مکس سندرو سره ظاهر شوې او ودې غوښته مکس سندرې وایي. در اواخر اکثر آهنگای میهنی بوده. شما اکبر جان دوستان وطنان شاهد هستن. خواستیم با می آهنگای قبلی و آهنگایی که کمی نوتر و تازه‌تر و زودتر که آمدن به بازار خواستیم یک چیز مکس از اینا جور کنیم با مردم ارائه بکنیم گرچه آهنگای آشناس به گوشایشان باز. بله استاسو جوړ په خیر سندره نوی کال کې کپام وی د لمر تلویزیون د لارې نه د اختر پلوشو خبرونه کې و باید وایم چې شهزاد جان زموږ د اختر د پلوشي د خبرونه برند غونډه هم دی یعنی تل نوی سندره چې وایي نو ساتي چې ته ودرېږه اختر پلوشي یو ور د خیر سره وي چې موږ سره دا سندره وایي او تاسو ونازوي درځئ شهزاد جانه دغه تازه کار دي کوم کار دی چې د هنر په برخه کې کړی خوشبختانه کردیم یا میکنم در نظر دارم. بله چې کړی دی یک آهنگ پشتو عاشقانه کرانه لاړې که د بلچاش وي یو ځل زما دیدن تراشه. دیگه ایشه دیگه باشه انشالله باشه. باز وقتی که همراه ویدیو برآمد دوستا و شما انشالله خواد دیگه کاپی رایت هم ممنوس پشت از او گپا نمیگردیم یکیش کاپی کنن دیگه ایش هم میسازیم دیگه ایش هم میسازیم نوش جانشان اگر زدن. بله مطلع سرشم اگر دوزی شد مشکل نداره نه بکن شعر از نو ساخته میشه سرشم. شهزاد جان ډیره زیاته مننه فقط یو ډیره لنډه پوښتنه چې لڅانه لرم هغه دا ده چې شهزاد دی همیشه اختر لمانځي د خوازي خبره ده خو دا اختر د نور اخترونو سره څه توپیر لري او څه نوي شیان په دې اختر کې د شهزاد دیل په ژوند کې اضافه شوي دي او راغلي خوشبختی که ما دارم امی هر سال که تیر میشه از هنر ما یعنی هنر ما با تجربه تر شده میره و کهنه‌تر خو نمیتونیم چون هنر همیشه تازه است به او خاطر یعنی هر سال فکر میکنم تجربه هنر اثرات هنری ما زیادتر میشه و همه قدر توده میلیونی مردم با خود زیادتر میداشته باشم. احساس میکنم یا ای است که نفهمیدی سوال هیلا جانه چی پرسید یا ای است که خود تیرت آوردی ما رسی کردیم نه اون رقم میفهمیم خب دیگه گپا را نبگو صحیح بگو گمش کن از طفل و طفل داری میام چی بگویم بگو من صحیح واضح بر ما بگو طفل داری گفت ما صحیح واضح بگویم خب به هر صورت مونږ شهزاد دیل بیا هم په خبرونه کې لزان سره لرو د خیره چې یو سندره بل چې کاغذ پیچ سندره ده کنه کاغذ پیچ ده کاغذ پیچ گونه است. بله نو هغه به هم موږ او تاسو سره دغه سندره یو ځل بیا راسي دلته موږ او تاسو ته سندره وایي د دمګړي لپاره لتاسو ټول نه یو ځای تاسو ټول سره زو یو لاندې دم اخلو بیرته راګرځو تاسو په خدمت کې د اختر پلوشي د بوک سره مهیر وای بیا هم راغلی دوستانو په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ د زړه له کومې درته وایم چې اختر مو مبارک سه
او له ما سره بل ملګری هم سته دی زما ډېر خوږ همکار نام خدای دې وي 2 متره ونه لري یعنې قد لري 140 کیلوګرامه وزن لري او دا څو کاله چې زه پیژنم په همدې وزن او په همدې قد کې دی نه جګېږي نه راټیټېږي توکل په خدای خیر په هر صورت د ده قد او د ده وزن دی خدای په امن کې لري د ما ډېر ګران ملګری میوند جان له ما سره ده قربان دې شم صدقه دې شم دوستانو زه هم خپل وار سره تاسو ټولو دوستانو ته د لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې خوشحاله او له مسکانه ډک اختر ولرئ اکبر جان زما ستاینه ډېره زیاته وکړه نو زه به په یوه جمله ورته وایم چې I love you too Thank you, brother. نو ښه مهرباني زه تی وایه نه زه نه اوس ته چې ما ته صبر څه وایې والا نو دوستانو مخکې هم شهزاده دل ډېره یوه ښکلې سندره ډالۍ کړه تاسو ټولو ته او د اختر پلوشو خپرونه ده او د اختر ښکلې شیبې دي هغوی خبر دي نو ما ویله چې بیا هم ورته یادونه وکړم داسې نه چې یاګان ته ونه له هیره وتلي وي نو څه لرو د دې لپاره چې تاسو لږ څه نور هم له ځانه سره خوشحاله وساتو په ضمن کې یو څه د خپرونې اړخ لږ بدل سي بالکل که نه درځئ ښاغلی خیبر کارګر له موږ سره دی چې دی شعبده بازي کوي په ضمن کې په افغانستان کې یو د هغو مشهورو او ډیرو نامتو شعبده بازانو څخه دی چې د ده هنر به انشاءالله تاسو په خپرونه کې وګورئ ښاغلی کارګر کې راغلی السلام علیکم اکبر جان او میوند جان دواړو ته اختر مبارکي زه هم وایم تا دې هم مبارک مننه چې تاسو زه راوختم د ښکلې برنامې ته اما هم څه تحفې راوړی دي او پښتو کې دیم تخنیکي ستونزه شته کنه سره جوړیږي زه لږ خراب زه خپله کوشش کوم کنه بالکل چې پښتو هم ځکه چې پښتو هم د افغانستان ژبه ده چې سړی باید د زده کړي بله او ما هم څه دړې راځه پس له دې نه ما ورته پښتو وایو انشاءالله بالکل تاوان ونه کړي او اوس له زده زه خپل ټیم سره راغلی یم چې تاسو ته څه دړې را مخکې کړو خو موږ داسې غټه ډبې هم راوستې ده که تاسو اجازه دي نو زه خپل د ټیم نه خواهش کوم چې دغه داسې نه چې اوباما دې په تحفه کې راوړي نه انشاءالله په دې غټ بکس که تاسو اجازه دي نو مهرباني خیبر جانه زموږ دوستان ما سره راغلی ده ښه نو موږ خپل یو خاص موزیک هم لرو نو مهرباني وکړئ د هغه دې ورسره میکس کړئ ښه مهرباني خیبر جانه داسې چینج را چینج من که اوس یا لاړ شو څه مشکل خو به نه وي نه تاسو کینې قراره نه یعنې زه دا وایم چې کوم خطر خو به موږ ته متوجه هېڅ خطر نشته دا یو صندوق ده چې زه پکې دننه کېږم هغې نه بعد چې څه کېږي هغه به موږ او تاسو ټول ګورو صحیح ده نو بس موږ موزیک به هم اوس سټارټ کېږي ښه دې کې تالې دي وروره قلفونه دي
کشه بره. بای بای کنه کلتان. بای بای کنه بچه. نمایش فکر کنم خلاص شد. ډیره مننه له خیبر جان او ډیر ښه. صحیح بود. نه پوهېږم څه رقمې کوي، هر رقمې چې کوي کار یې وکړه او په دې هیله چې خیبر جان دا د هنر لړۍ همدغسې د خیر سره جاري وساتي. موږ په تا ویاړو. ډېره مهرباني. انشاءالله دا خو زموږ شروعات ده. انشاءالله دنه چې نور برنامه کې به انشاءالله دنه نور نوی دیزاینونه چې دفعه نو برشون تقدیم میکنیم. ډیره مننه. تشکر از شما همچنان. ډیره مننه. نو دوستانو زه او میوند هم یو ځای ځو یوې دمې ته بېرته راګرځو. لا هم خوند باقي دی چې له دې خپرونې نه به یې اخلئ. ښه دوستانو بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. د ځینو دوستانو خبره اعلی مو راوله. نو نه پوهېږم چې بیا هم اکبر جان مخکې له مخکې نه هم خاندي او هم ډېر زیات خوشحاله ده. کیدای شي داسې یو ځانګړی بل شوده بازار ورته وایي، چې ورته شوده باز غیر راغوښتی. نو نه پوهېږم، البته زه خپله هم ورته هیجان یم چې د بل چا په ضد باندې دا راغلی. زه خپله هم حتی توتله شوم او حتی ورته ورخطا یم، وارو پار راڅخه خطا ده چې دا به موږ ته کوم کار کوي. نو څوک به یې ده کم لاس به یې نه نیسې، غواړي له خیبر سره سیالي وکړي، خیبر کارګر سره، او د ده هنر ته به هم یوه شیبه تم سو وبه ګورو چې دی څومره ستر شعبه د بازۍ دی، له بهر هېوادونو نه راغلی دی او خپله به راځي ټول یې پېژني. هغه ډېر مشهوره کس ده.
ډېره مننه بېشکه عابد صاحب چرګاګۍ اچوي تا والا دا داسې اول د دوستانو سره اختر مبارکي سلام علیکم اختر مبارک شیر چار چیرته چې یاستئ خوش و خوشحال خلک د سولې لپاره کوتره خوشي کوي پوه شي او موږ د سولې لپاره بس ورور غیجان دغه چرګان هم خوشي کوو چې خدای دغه زموږ ملک ته ورور غیجان زموږ هېواد ته سوله راشي نو دغسې حساب د ورور غیجان هر چېرته چې تاسو هګۍ لرئ او که کور کې هر چېرته بس په لنډو څپو کې تاسو ته یا چرګ یا میکن هغه هر شی چې تاسو وایي بالغ چرګ بالغ چرګ بالغ چرګ ډېر ښه د تا د ډېره مننه راځه چې د تا د دې چرګ په ویاړ باندې یو څو شیبې تا تم کو همدلته کښېنه او یو څو شیبې به د شهزاده دیل ښکلې او په ډه پورې سندرې ته غوږ سو چې تازه تازه یې داسې راوړې ده او موږ او تاسې ټول د مینهوال سره به یو ځای وناسو بالکل او توتاخیر صاحب رښتیا چې شهزاده دیل په واقعیت زما ډېر خوښېږي دی ډېره مننه د ټولو خوښېږي او خدای دې تا ته هم نیک مبارک کړي دوستانو ورځو د شهزاده دیل سندرې ته شیدو او زړونه مو له پیزو ډک هوسا سترخان مو له ډوډۍ سترخان مو له ډوډۍ غړګې مو له شړومبو او بډه مو له پیازه د شمال را دې ته ژوند وایي دې ته ژوند وایي دې ژوند وایي دې ژوند وایي اے د مینې خلکو می چړې خلکو می چړې متل ګرځنده د باغ او هوا او د سرو مڼو په وږمو ښکلی اوسه باغچو کې مو د ګل خندا تل پاتې اوسه دې ته ژوند وایي دې ته ژوند وایي دې ته ژوند وایي دې ته ژوند وایي پیالو کې مو د ګل بوټو څني خدای مرا جوا شنه غونډې مو تل خدای د مست شپنول یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان شنه غونډې مو تل خدای د مست شپنول یا قربان تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا ساغان مولو خواغان مول شیدو او زړونه مول پیزو ډک هوسا سترخان مول ډوډۍ خړګې مول شړومبو او بډه مول پیازه د شمال را دې ته ژوند وایي 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 دې ته
ژوند وایي. ډېر ښه، ډېره مننه شهزاد جان بار مجدد دوم بیا عید هم سره مبارک. بسې. میوند نو عید مبارک. عید مبارک داداش. اختر مبارک شه. السلام علیکم. عیدتان مبارک، روزان ماستان قبول. خدا کنه قربانی کده باشه. قربانی کدیم. و زینم سره چون مرغ آورد که قربانی کن از برای خود. خب بشکل. باش من گفتم که شرم از جاکو یا الله شهزاد جان نه یوه نړۍ مننه چې په دې خوږه شپه باندې په دې رنګینو شیبو کې زموږ شیبې لا هم رنګینې کړې. تاسو ته مو زحمت درکتل تا دا شاهکاري کړې ده او شما زنده باشین، ما همیشه در خدمت دا ستا په فطرت کې دي، دې باندې موږ پوهېږو. در خدمت او شما تا و په فطرت باندې مونږ ویاړو. بشکر شهزاده دل باندې هر وخت ورور غیجان افتخار کوو او افتخار کوو، افتخار هم کړی. راځه نو راکته سه اوس معلوم شو چې که صحیح بیا بس وي. نه ولې بیا شما هغه داسې دی چې د دې اوس د دې قد جګ دی، زما ټیټ داسې ښکار لکه جک او ګیلاس. نو ما ورور غیجان دواړه جک سولو. تشکر از شما، از میوند جان، از عابد جان، از هیله جان و دوستای پشت صحنه. باز امید خوش برای دوستان میخوایم. انشالله ما در خدمت افغانستان و رسانه افغانستان. ډیره مننه. زو یوه دم اخلو بیرته راګرځو له جمع همکارانو سره ستاسو په خدمت کې او ځانګړو میلمنو سره. درنو دوستانو السلام علیکم. په دې د اختر په شپو باندې زه غواړم چې تاسو ته پخلی وکم او د تلویزیون د لارې د دې خپرونې د لارې زه غواړم چې ټولو ته د اختر مبارکي هم ووایم. او یو کس پیدا شوی چې غواړي ما سره په دې پخلي کې ما سره رقابت وکړي. راځئ چې وګورو چې دې پخلي نه څه شی جوړیږي او دا رقابت چیرته رسیږي. قدرمنو دوستانو، زم د خپل لخوا او په خپلوار اختر مبارکي وایم تاسو ټولو ته. زه رقابت ته حاضر شوی یم ډېر پخوانه، خو جان محمد منفي ځواب راکول او راته ویل چې زه رقابت نه کوم. نو دیم دیګو بخار راوړی او مام دیګو بخار، دیم پخلی کوي او زم پخلی کوم چې د چا خوندور راځي او د چا مزیدار. او بالکل سمه خبره ده. اوس زه غواړم چې درنو دوستانو ته هغه لازمات توکي چې په دې خوړو کې پکارېږي هغه زه ولیکم. هغه یو خو د جان محمد دا کار وګوره چې رښتیا خو جان محمد دی. نو اول خو دا خط ورور غیجانه ګوره زما وطاق ورکوټ دی، د دې وطاق غټ. اول دلته د دې انصاف وګوره چې چاتله د انصاف په لاس کې درکه خپل تخته او د بل تخته پاک به برابر کړي. خو خیر دا به بیا دې خواته کوم ده. صحیح شو؟ زه ودرې چې دغه ځای پاک کړمه. اوس نو وخانده. اوس به خاندم. ښه په دې خوړو کې چې زه غواړم چې نن یې پاخه کړم په دې خپرونه کې 1 کیلو د چرګ وزر د چرګ وزر د سینې غوښه ده. ښه دا کوم شیان چې مواد ضرورت ته هغه ټول نه ویل، مګر زه وایم چې زه مواد لازم و ملزوم په افغانستان کې څه شی مواد لازم پوه شئ ښه ملزوم پوه ښه آفرین افغانستان کې ښه زه فکر کوم چې دا دیګ شي دا به خواړه شي دا مواد لازم و ملزوم په افغانستان کې. نو تا څو کیلو غوښه؟ سمه ده 1 کیلو. او زه غواړم چې 1 ګیلاس په اندازه 1 ګیلاس په اندازه هم مرخیړي اضافه کړم. زما قدرمنو دوستانو 55 زنبیله بیکاری 55 بیکاری. ښه دیګی پخیږي د دواړو ښه مزیدار دی. مواد چې زم مواد چې شی چې ضرورت دی هغه پکې اچو چې د چا دیګی ښه پخیږي ښه مزیدار جوړیږي. وی ګورئ او 3 پاڼې هم اوږه
قدرمنو دوستانو شپږ شپېته زنبیل چی شی؟ شپږ شپېته زنبیل مواد مخدر. ښه وحدت ملي تخته ده. د وحدت ملي تخته همدغونه مزیدار راځي. دا چې دیګه څه رقم پخو دا نو هغه اشپز پخوي او زه یې پخوم. مهرباني. یوه قاشوغه هم چایخوري قاشوغو باندې مالګه. دوستانو نوی عدد متعدین نوی عدد متعدین نیمه کیلو کچالو. قدرمنو دوستانو زه هم غواړم چې په دې بخار کې یو څه اضافه کوم. 99 سطله چی شی بیسوادی او ډېر ښه ډېر ښه. ښه د دې تا چې دا دومره مواد دې پکې واچول د دې نه څه شی جوړ شو؟ د دې نه یوه ډېره خوندوره قورمه د چرګ د سینې غوښې او د مرخیړي. ښه. او دې نه څه شی جوړیږي؟ دې نه دغه شیان چې دا مواد لازم ملزوم په افغانستان کې دې نه وروره غیجانه جوړ شو افغانستان. ښه و دا خو خوړل کېږي افغانستان خو نه خوړل کېږي. آفرین آفرین. هو ډېر ښه اشپز یې ډېر پوهې ډېر استعداد لري د ویښتانو نه دې معلومیږي خو خبره دا دی چې دغه شیان په افغانستان کې شته. هو وروره غیجانه فساد اداري معتادین وروره غیجانه د ځمکې ذبح پسې راتېر شه دا څه چې ګورې دغه شته دا په افغانستان کې موږ ته الله تعالی په نصیب کې کړی متوجه نو دا هغه تا دیګی شو دا زموږ نقشه شو د افغانستان. اوس داسې یو بیکار کس به پیدا کړو چې دا وروره غیجانه تا دیګی ازمولی شي که زما دیګی ازمولی شي. نه زه فکر کوم چې دغه خواړه چې تا پاخه کړي دا نشي هضمولی. دا ډېر مشکل دی. دا معدې ته تکلیف پېښوي یا اعصابو ته تکلیف پېښوي. نو بس مشکلات مونږ او تاسو لاړ بسو سره د دې تختې هغه بغل ته تو ونیسئ دغه بغل. سمه ده. لاړ بسو دا اوس وروره غیجانه هغه مفکش و مفخور ته وښیي چې دا وخوري. بیا هم لیدونکو په خیر راغلی خپرونې ته او بعد له یوې لنډې دمې زه راغلم خپرونې ته او لکه څرنګه چې اکبرجان دې وویلې چې نو راورسېدو داسې د خپرونې یو داسې برخې ته چې ټول همکاران یو دلته خو برسېره پر دې چې موږ همکاران یو بل سره یو ځای یو ناست یو خبرې اترې لرو نو یوه ډېره ښایسته په زړه پورې مېلمه هم موږ راغوښتې ده. البته دا یو ډېره په زړه پورې سندرغاړې ده تازه کاره سندرغاړې ده او موږ غوښتل چې راوغواړو د اختر پلوشۍ خپرونې ته او تاسو سره لیدونکو دا هم خبرې اترې ولري او اشنایي وکړي. نو څنګه ده میوند جانه؟ اکبره میوند ده؟ بالکل بالکل. تاسو یې معرفي کوئ که موږ بیا عاجزه کړو بیخي. شروع دې وکړل چې ډېره په وارخطایۍ ځان غلی ونیو. ځان غلی کړو. اوس موږ د دې لپاره هم ځان غلی چې تاسو هم دوه موږ هم دوه. بالکل. مخکې خو یوازې موږ چې زه لیدونکو د دې لپاره چې تمنا جانه البته مخکې معلوم واخیستل نو تمنا جانه ده تمنا نوري د خپرونې په دې برخه کې موږ سره میلمه ده. دوی ته ښه راغلاست وایم. خوش آمدید تمنا جان. خوش باشین. سلام خود را تقدیم میکنم بر شما برای تمام بیننده های عزیز تلویزیون لیمر و عید قربان از صمیم قلب بر شما بر تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم. امید است که عید خوب و خوشی را داشته باشید. ان شاء الله که می داشته باشن. تمنا جان دا راته ووایه چې څو سندرې دې تر اوسه پورې ویلي که په سر کې راته ووایه. من 9 دانه آهنگ دارم. دا 9 سندرې د څونه وخت کې جوړې کړي؟ مدت 3 ماه میشه. 3 میاشتې که 9 سندرې؟ بله. فاست نه ده تللی؟ والا نه ماشاءالله. نو وبه ګورو چې سندره به څنګه وي او د ښکاري
نه په دې چې زه ورته ورخطا شوم چې دا 9 دانې په 3 میاشتو کې واقعا ته خو د ګلپاڼې لپاره ورخطایږه چې د ګلپاڼې په خپرونه کې له خیره سره میرمندوري راوغواړي او خپرونه ورسره ولري خیر هغه دوران به همداسې یوه شی بچم سوال کوو نو د همدې لپاره اکبر جان موږ هم زیات خبرې نه کوو لیدونکو تمنا نوري هم دې ته آماده ده او چمتو ده چې یوه ډالۍ خپرونې ته ولري او موږ ته یوه ډالۍ وړاندې کړي نو په همدې ډالۍ سره به لیدونکو خپرونه هم پای شیبو ته ورسیږي بیا هم لیدونکو تاسو ته د اختر مبارک وي په لوی خدای مو سپارم او ښې شېبې درته غواړم بله زه هم په خپل وار تاسو په لوی بخونکي خدای سپارم سبا شپه یو ځل بیا موږ له جمع همکارانو سره د اختر پلوشي کې مه هېروئ الله مو مل سه وروسته له یوې سندرې نه تاسو په پاک الله سپارو زه هم دوستانو خپل په وار سره تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي او خدای پاماني بیا هم یو ځل بیا تاسو ټولو ته وایم الله تعالی مو مل شه خوشحاله ژوند ولرئ ښه اختر ښې مزې ښې چړچي مسافر د خلکو اختر خدا جانان نشته مسافر د خلکو
خیر په هر صورت د ده قد او د ده وزن دی خدای په امن کې لري د ما ډېر ګران ملګری میوند جان له ما سره ده قربان دې شم صدقه دې شم دوستانو زه هم خپل وار سره تاسو ټولو دوستانو ته د لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې خوشحاله او له مسکانه ډک اختر ولرئ اکبر جان زما ستاینه ډېره زیاته وکړه نو زه به په یوه جمله ورته وایم چې آی لو یو ټو Thank you, brother. نو مهرباني زه ټیک وایه نه زه نه اوس ته چې ما ته صبر څه وایې والا نو دوستانو مخکې هم شهزاده دل ډېرې یوه ښکلې سندره ډالۍ کړه تاسو ټولو ته او د اختر پلوشو خپرونه ده او د اختر ښکلې شیبې دي هغوی خبر دي نو ما ویله چې بیا هم ورته یادونه وکړم داسې نه چې یاګان ته ونه له هیره وتلي وي نو څه لرو د دې لپاره چې تاسو لږ څه نور هم له ځانه سره خوشحاله وساتو په ضمن کې یو څه د خپرونې اړخ لږ بدل سي بالکل که نه درځئ ښاغلی خیبر کارګر له موږ سره دی چې دی شعبده بازي کوي په ضمن کې په افغانستان کې یو له هغو مشهورو او ډیرو نامتو شعبده بازانو څخه دی چې د ده هنر به انشاءالله تاسو په خپرونه کې وګورئ ښاغلی کارګر که راغلی السلام علیکم اکبر جان او میوند جان دواړو ته اختر مبارکي زه هم وایم تا دې هم مبارک مننه چې تاسو زه راوختم د ښکلې برنامې ته اما هم څه تحفې تحفې دې راوړي دي او پښتو کې دیم تخنیکي ستونزه شته کنه د خیر سره بالکل جوړیږي زړه یې لږ خراب زه خپله کوشش کوم که نه بالکل چې پښتو یم ځکه چې پښتو هم د افغانستان ژبه ده بېشکه چې سړی باید د زده کړي بله او ما هم څه دړې راځه راوړې پس له دې نه ما ده ته پښتو وایي انشاءالله بالکل تاوان ونه کړي او اوس له زده زه کړې خپل ټیم سره راغلی یم چې تاسو ته څه دړې را مخکې کړو خو مونږ داسې غټه ډبې هم راوستې ده که تاسو اجازه دي نو زه خپل د ټیم نه خواهش کوم چې دغه داسې نه چې اوباما دې په تحفه کې راوړي نه انشاءالله په دې غټ بکس که کې تاسو اجازه دي نو مهرباني خیبر جانه دا مونږ دوستان ما سره راغلی ده ښه نو مونږ خپل یو خاص موزیک هم لرو نو مهرباني وکړئ د هغه دې ورسره میکس کړي چې مهرباني خیبر موسم جانه داسې چینج را چینج من که اوس یا لاړ شو څه مشکل خو به نه وي نه نه تاسو کینې قراره نه یعنې زه دا وایم چې کوم خطر خو به موږ ته متوجه هیڅ خطر نشته دا یو صندوق ده چې زه پکې دننه کېږم هغې نه بعد چې څه کېږي هغه به موږ او تاسو ټول ګورو صحیح ده نو بس موږ موزیک به مو سټارټ کېږي ښه دې کې تالې دي وروره قلفونه دي
خبره دیگه شه بره. تازه سر کنه دیگر نماند راه به دشمن آباد گرده هر دم هر دم آباد گرده هر دم هر دم از مویی تاج سرمویی بیرار از مویی تاج سرمویی بیا قدم بوری فراز جز جان بیا قدم بوری در بلخ باستان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان تاسو دعا وکړئ خلکو اے خلکو ګټو میدان تاسو ته خلکو اے خلکو یار بد ساتو ودان بد ساتو اے ډک د مینې خلکو قهرمان بد ساتو د مینې خلکو ستاسو مل غواړو افغانستان ته مونږ تل غواړو د مینې خلکو ستاسو مل غواړو افغانستان ته مونږ تل غواړو برتر افغانستانیم ما اسطوره‌های دورانیم لیگ برتر افغانستانیم ما اسطوره‌های دورانیم ما اسطوره‌های دورانیم ما اسطوره‌های دورانیم واه 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 نام خدای دوی عید مبارک چی لباسای مقبوله عید اصلا خودت کردی انه بخیر بخیر خودت هم امید خواهد کردی رنگین تر ساختی ممنون بفرما چی شمای عاشقانه و چی فضای عاشقانه دلته زیمه باید هر څه عاشقانه وي عاشقانو سره هر څه عاشق خو نیستی ډیر کلک لا اوسه پورې عاشق یم شکر عاشقی ته مې رسیدلی یم چند اولاد او قدر دیگه پودینیش نکش. اما یک مشکل شما عاشقانه اکبر داره که یکیش خاموش شده و یکی خاموش شده. این نمیفهم چرا چی دلیل داره. او را معنایش میفهمیم دیگه ما. نگویم دیگه. نه او را نگو دیگه. او را نگو. خوب حالا برام بگو که چای برات پرتون یا جوس. ما تا سلام علیکی نکنم. نه چای میخورم نه جوس. نه جوس میخوری. اما فکر باشه که ما تنها جوس داریم. چای نخواهی بیاد. خیر. از دو سر چای نیکوست. چی میزبانه؟ بفرمایید. نهایت گرامی سلام. وقتتان بخیر، شامتان بخیر، شبتان بخیر. عیدتان مبارک و نوروزتان مبارک. شاید اکبر بگه چرا هم عید هم نوروز حال عید است. به خاطر از اینکه آرزو دارم که هر روزتان مثل عید و نوروز باشه. بله. قدر خوش باشین و تمام غمایی که ما شما افغانا داریم فراموش کنیم. ډیر ښه دغه ټول هر څه چې شهزاد په نظر کې ونیول. څومره جالبه شهزاد جانه تاسو د سندره سره څو سندرې دي سره یو ځای کړې وي سندرې دی ویلې خو د پښتو دری دا ټول می تاسو سره سم زمزمه کول یعنی به این معنا که در برنامه تو انگای ما زیاد نشر کرده بودیم و تمامش از یاد داشتیم. اما رسیده جان. یا وقتی ازبکی چرا اور رسیده زغل نه پات جوز اینال دیگه وقتی جوز است چای خو نیست اکبر جان نه لا نو شهزاد جان داره تو چه هر کله
ډېره ښایسته سندرو سره راتلې، البته پښتو سندرو سره. څنګه د لمر تلویزیون په پرده کې د لومړي ځل لپاره مکس سندرو سره ظاهر شوې او ودې غوښته مکس سندرې وایې؟ در اواخر اکثر آهنگای میهنی بوده. شما اکبر جان دوستان وطنان شاهد هستن. خواستیم با می آهنگای قبلی و آهنگایی که کمی نوتر و تازه‌تر و زودتر که آمدن به بازار خواستیم یک چیز مکس از اینا جور کنیم با مردم ارائه بکنیم، گرچه آهنگای آشناس به گوشایشان باز. بله ستاسو جوړ په خیر سندره نوي کال کې که پام وي د لمر تلویزیون د لارې نه د اختر پلوشو خپرونه کې وه. باید ووایم چې شهزاد جان زموږ د اختر د پلوشې د خپرونې برند غوندې هم دی، یعنی تل نوې سندره چې ووایي نو ساتي چې ته ودرېږه اختر پلوشې یو وارې د خیر سره وي چې موږ سره دا سندره ووایي او تاسو ونازوي. درځئ شهزاد جانه، دغه تازه کار دی کوم کار دی چې د هنر په برخه کې دی کړی؟ خوشبختانه کردیم یا میکنم در نظر دارم. بله چې کړی دی. یک آهنگ پشتو عاشقانه کرانه لاړې که د بلچاش وي یو ځل زما دیدن ته راشه. دیگه ایشه دیگه؟ باشه انشالله باشه. باز وقتی که همراه ویدیو برآمد دوستا و شما انشالله خواهد دید. کاپی رایت هم ممنوع. پشت از او گپا نمیگردیم، یکیش کاپی کنن دیگه ایش هم میسازیم، دیگه ایش هم میسازیم. نوش جانشان اگر زدن. بله بله. مطلع سرشم اگر دوزی شد مشکل نداره نه؟ مشکل نیست. بکن شعر از نو ساخته میشه. سرشان. شهزاد جان ډیره زیاته مننه. فقط یو ډیره لنډه پوښتنه چې لڅانه لرم هغه دا ده چې شهزاد دی همیشه اختر لمانځي د خوازي خبره ده، خو دا اختر د نور اخترونو سره څه توپیر لري او څه نوي شیان په دې اختر کې د شهزاد دیل په ژوند کې اضافه شوي دي او راغلي؟ خوشبختی که من دارم امی هر سال که تیر میشه از هنر ما، یعنی هنر ما با تجربه تر شده میره و کهنه‌تر خو نمیتونیم چون هنر همیشه تازه است. به او خاطر یعنی هر سال فکر میکنم تجربه هنر اثرات هنری ما زیادتر میشه و همه قدر توده میلیونی مردم با خود زیادتر میداشته باشم. احساس میکنم. یا ای است که نفهمیدی سوال هیلا جانه چی پرسید، یا ای است که خود تیرت آوردی. ما رسی کردیم؟ نه اون رقم میفهمیم. خب او دیگه گپارا نبگو، صحیح بگو. گمش کن. از طفل و طفل داری میام چی بگویم؟ بگو ما صحیح واضح برام بگو. طفل داری کو. ما صحیح واضح بگویم. خب به هر صورت مونږ شهزاد دیل بیا هم په خبرونه کې لزان سره لرو د خیره چې یو سندره بل چې کاغذ پیچ سندره ده کنه، کاغذ پیچ ده کاغذ پیچ گونه است. بله نو هغه به هم موږ او تاسو سره دغه سندره یو ځل بیا راسي دلته موږ او تاسو ته سندره وایي د دمګړي لپاره لتاسو ټول نه یو ځای تاسو ټول سره زو یو لاندې دم اخلو بیرته راګرځو تاسو په خدمت کې او د اختر پلوشي لبوک سره مهیر وای. بیا هم که راغلی دوستانو په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. د زړه له کومې درته وایم چې اختر مو مبارک سه او له ما سره بل ملګری هم سته دی زما ډېر خوږ همکار، نام خدای دې وي 2 متره ونه لري یعنې قد لري، 140 کیلوګرامه وزن لري او دا څو کاله چې زه پېژنم په همدې وزن او په همدې قد کې دی، نه جګېږي نه راټیټېږي. توکل په خدای. دیت ژوند وای پیالو کې مود گل بوټو څني خدای مرا جوا شنه غونډې مو دل خدای دې مست شپنول یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان شنه غونډې مو دل خدای دې مست شپنول یا قربان تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا ساغان مولو خواغان مول شیدو او زرون مول پیزو ډک ہوسا ستر
خان مولا ډوډۍ خړګې مولا شړومبو او پټ مولا پیازه تشمال را دته ژوند وای 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 ډېر ښه ډېره مننه شهزاد جان مجدد بیا هم سره بسې میوند نوزاد ته مبارک عید مبارک اختر مبارک شه السلام علیکم عیدتان مبارک روزانه ماستان قبول خدا کنه قربانی باشه قربانی کردیم و زینم سره چون مرغ آورد که قربانی کن از برای خود. خب بشکل باش من گفتم که الان شرم از جا یا الله شهزاد جان نه یو نړۍ مننه چې په دې خوږه شپه باندې په دې رنګینو شیبو کې زموږ شیبې لا هم رنګینې کړې تاسو ته مو زحمت درکتل تا دا شاهکاري کړې ده او شما زنده باشین ما همیشه در خدمت دا ستا په فطرت کې دي دې باندې موږ پوهیږو در خدمت او شما تا و په فطرت باندې مونږ ویاړو بشکره شهزاد عادل باندې هر وخت ورور غیجان افتخار کوو او افتخار کوو افتخارم کړي راځه نو راکته سه اوس معلوم شو چې که بیا بس وي نه ولې بیا شما هغه داسې دی چې د دې اوس د دې قد جګ دی زما ټیټ داسې ښکار لکه جک او ګیلاس نو ما ورور غیجان دواړه جک شولو تشکر از شما از میوند جان از عابد جان از هیله جان و دوستای پشت صحنه باز امید خوش برای دوستان میخوایم ان شاء الله ما در خدمت افغانستان و رسانه افغانستان ډیره مننه زو یوه دم اخلو بېرته راګرځو له جمع همکارانو سره ستاسو په خدمت کې او ځانګړو میلمنو سره درنو دوستانو السلام علیکم په دې د اختر په شپو باندې زه غواړم چې تاسو ته پخلی وکم او د تلویزیون د لارې د دې خپرونې د لارې زه غواړم چې ټولو ته د اختر مبارکي هم ووایم او یو کس پیدا شوی چې غواړي ما سره په دې پخلي کې ما سره رقابت وکړي راځئ چې وګورو چې دې پخلي نه څه شی جوړیږي او دا رقابت چیرته رسیږي قدرمنو دوستانو زم د خپل لخوا او په خپل وار اختر مبارکي وایم تاسو ټولو ته زه رقابت ته حاضر شوی یم ډېر پخوانه خو جان محمد منفي ځواب راکول او راته ویل چې زه رقابت نه کوم نو دیم دیګو بخار راوړی او مام دیګو بخار دیم پخلی کوي او زم پخلی کوم چې د چا خوندور راځي او د چا مزیدار او بالکل سمه خبره ده اوس زه غواړم چې درنو دوستانو ته هغه لازمات توکي چې په دې خوړو کې پکارېږي هغه زه ولیکم هغه یو خو د جان محمد دا کار وګوره چې رښتیا خو جان محمد دی نو اول خو دا خط ورور غیجانه ګوره زما وطاق ورکوټی د دې وطاق غټ اول دلته د دې انصاف وګوره چې چاتله د انصاف په لاس کې درکړه خپل تخته او د بل تخته پاک به برابر کړي خو خیر دا به بیا دې خواته کوم ده صحیح شو زه ودرې چې دغه ځای پاک کړمه اوس نو وخانده اوس به خاندم ښه په دې خوړو کې چې زه غواړم چې نن یې پاخه کړم په دې خپرونه کې 1 کیلو د چرګ وزر او د چرګ وزر د سینې غوښه ده ښه دا کوم شیان چې مواد ضرورت ته هغه ټول نه ویل مګر زه وایم چې زه مواد لازم و ملزوم په افغانستان کې څه شی مواد لازم پوه شئ ښه ملزوم پوه ښه آفرین افغانستان کې ښه زه فکر کوم چې دا دیګ شي دا به خواړه شي دا مواد لازم و ملزوم په افغانستان کې نو تا څو کیلو غوښه سمه ده 1 کیلو او زه غواړم چې 1 ګیلاس په اندازه 1 ګیلاس په اندازه هم مرخیړي اضافه کړم زما قدرمنو دوستانو 55 زنبیله بیکاری
55 بیکاري ښه دیګۍ پخېږي د دواړو ښه مزېدار دی مواد چې زم مواد چې شی چې ضرورت دی هغه پکې اچو چې د چا دیګۍ ښه پخېږي او ښه مزېدار جوړېږي ویې ګورئ او درې پاڼې هم اوږه قدرمنو دوستانو شپږ شپېته زنبیل چی شی؟ شپږ شپېته زنبیل مواد مخدر ښه وحدت ملي تخته ده د وحدت ملي تخته همدغونه مزېدار راځي دا چې دیګۍ څه رقم پخو دا نو هغه اشپز پخوي او زه یې پخوم مهرباني یوه قاشوغه هم چایخوري قاشوغو باندې مالګه دوستانو نوی عدد متعدین نوی عدد متعدین ستا سر چې وي ټیټ نو زه به شان او شوکت څه کړمه ته چې خوار او زار یې زه به مال او دولت څه کړمه ته چې وراند ویجاړ یې زه به خوب او راحت څه کړمه مسته به دې خاوره کړم په مینه مستانې زما ای زما وطنه د لالونو خزانې زما د لمر ټلویزیون قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا زه اکبر توتاخیل تاسو ته د اختر پلوشي خپرونې ته ښه راغلاست وایم د تل په څېر په دې خپرونه کې زه او له ما سره یوه بله ملګرې او همکاره چې تل په دې خپرونه کې له موږ سره ده د اختر پلوشي په خپرونه کې اغلې هیله مایار لیدونکو زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم هیلهمن زه یم چې تاسو هم روغ رمټ اوسئ او لکه څرنګه چې اکبر جان ویلې موږ خو ډېر په انرژي سره اختر پیل کړو امیدواره یم چې تاسو هم ډېر په انرژي اختر پیل کړی وي او موږ غوندې خوشحاله شیبې ولرئ لیدونکو د اختر پلوشۍ خپرونه چې زه هیله مایر هم در سره یم او هیلهمن زه یم تر وروستۍ شیبې پورې موږ سره ملتیا وکړئ مهرباني زه او ته به هم قرار کینو چې شاخنسو سره ډېره اوږده لړۍ لغاړې ده دوستانو زه هم په خپل وار تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم نه وایم چې ناخوالې وي په داسې حال کې چې ناخوالې وي زموږ او تاسې هیوادوال ډیری داسې ملګري او دوستانو هیوادوال مو درلودل د هغوی په خدای دې غم لري د هغوی په غم کې موږ ټول ځان شریک بولو په دردونو کې خدای دې دا درد او دغه ناخوالې چې زموږ او تاسې په هیواد کې دي نور ذاتي له منځه ولاړې سي او یو خوشحاله ژوند بالاخره زموږ او تاسې ټولو افغانانو په نصیب سي بلکل نو لیدونکو اکبر جان ویلې چې ناخواله سته دي دا خو یو واضح خبره ده چې ناخواله سته زموږ په هیواد کې خو د اختر پلوشۍ خپرونه د دې لپاره ده چې دا ناخواله له منځه یوسي او تاسو څو شیبې ځان سره خوشحاله وساتي البته هغه میلمانه چې موږ په هره برخه کې لرو او هغه همکاران چې موږ سره په هره برخه کې نندي او خپرونه وړاندې کوي بله سندرغاړي دي کومیډي څانګې لرو همداراز مختلف نمایشونه لرو ځانګړي نمایشونه چې دوی به له ځان سره څو شیبې خوشحاله وساتو او په سر کې درځه چې هیله به تاسو ته ووایي چې څوک راغواړي او غواړي چې لومړی مو په کوم سندرغاړی دی یا هم کوم څوک دی چې ځانګړی نمایش لري یا کړنه لري یا هم کومیډ بخش دی دوی ونازوي لومړی به یې په چا ونازوي لیدونکو اکبر جان خو تاسو ته یادونه وکړه د ټولو بخشو البته هغه برخې چې موږ په خپرونه کې لرو نو غواړم په لنډه توګه هغه برخه چې اوس موږ په خپرونه کې له ځانه سره لرو او هغه میلمه هغه ګران میلمه چې راسره ده په خپرونه کې او غواړي چې نن تاسو ته یو ډېر ښایسته سندره وړاندې کړي نو پوه سوئ لیدونکو چې د موږ د خپرونې په دې برخه کې د موږ میلمه هم ښکلې ښایسته په زړه پورې سندرغاړی ده خو اکبر جانه څنګه موافقه یې چې مخکې له دې هغه راسې موږ سره کښېني نو یو ښایسته سندره چې ده مکس کړې ده او ډېره ښایسته سندره یې جوړه کړې هغه وایي وروسته له هغې بیا راسې مکس سندره ده نو ما مکس ویله البته مکس سندره به وي ښه صحیح ده په هر صورت درځه هماغه چې هیلې مکس ویلې
مونږ به همغه میکس سندره واورو. بالکل. ښاغلي شهزاد عدیل د هیواد تکړه او ځوان سندرغاړي ته بلنه ورکوو چې لومړی موږ ته سندره ووایي. په ویاړئ. هر منه باور وکړه باور وکړه وې متل په خوب خیال کې وې مو هیله سره ورته لکه خېخته په دیوال کې سره خېبه لګېدلی ستړی مشي جوړ په خیر راشه چې یو بل سره مونږ ستړی ماشي وکړو جوړ بخیر. در زمین آخر خورند آتش زنان تو در زمین آخر خورند آتش زنان تو در کمند آویز گردن ره زنان تو گرز نامت کی ندارن غم مخور اصلا ما با تویم کابل ما با تویم ما با تویم غزنی ما با تویم ما با تویم هرات ما با تویم ما با تویم میهن ما با تویم. زیبا دیارم دا جانم نبرسم کم زیبا دیارم دا جانم نبرسم کم ساغ و همان بولسن افغان ستان کم لوگر فاریاب کن نر تخار هر پیر وطن منگا جانو جگر منگا اسکه زمان لردن آلتن اثر منگا اسکه زمان لردن آلتن اثر منگا باز زنگ خطر در آواز است باز زنگ خطر در آواز است باز دشمن به فکر انداز است اندازه که جز خیال نیست افغانستان دیگر به پرواز است افغانستان دیگر به پرواز است. ای دوست خوبم ای رفیق با من قدم زندم بدم از جنگ و هیچ حاصل مباد با من سخن زن هم وطن گر ما به خود باور کنیم رنگ هوا دیگر کنیم آکینه را بدرود کن
بای بای کنه کله تو بای بای کنه بچه نمایش فکر کنم خلاص شد. ډیره مننه له خیبر جان نه او ډیر ښه صحیح بود. نه پوهېږم څه رقمې کوي هر رقمې چې کوي کار یې وکړه او په دې هیله چې خیبر جان دا د هنر لړۍ همدغسې د خیر سره جاري وساتي موږ په تا ویاړو. ډېره مهرباني انشاءالله دا خو موږ شروعات ده انشاءالله دنه چې نور برنامه کې به انشاءالله دنه نور نوی دیزاینونه چې دفعه نو ورشن تقدیم میکنه. ډیره مننه. تشکر از شما همچنان. ډیره مننه. نو دوستانو زه او میوند هم یو ځای ځو یوې دمې ته بېرته راګرځو لا هم خوند باقي دی چې له دې خپرونې نه به یې اخلئ. ښه دوستانو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی هر کله راشئ د ځینو دوستانو خبره اعلی مو راوله نو نه پوهېږم چې بیا هم اکبر جان مخکې له مخکې نه هم خاندي او هم ډېر زیات خوشحاله ده کیدای شي داسې یو ځانګړی بل شوده بازار ورته وایي چې ورته وایي شوده باز غیر راغوښتی نو نه پوهېږم البته زه خپله هم ورته هیجان یم چې د بل چا په ضد باندې دا راغلی زه خپله هم حتی توتله شوم او حتی ورته ورخطا یم وارپار راڅخه خطا ده چې دا به موږ ته کوم کار کوي نو څوک به یې ده کم لاس به یې نه نیسې غواړي له خیبر سره سیالي وکړي خیبر کارګر سره او د ده هنر ته به هم یوه شیبه تم سو وبه یې ګورو چې دی څومره ستر شعبه د بازۍ دی له بهر هېوادونو نه راغلی دی او خپله به راځي ټول یې پېژني هغه ډېر مشهوره کس ده. والا دا داسې اول د دوستانو سره اختر مبارکي سلام علیکم اختر مبارک شیر چارچیرته چې یاستئ خوش و خوشحال خلک د سولې لپاره کوتره خوشي کوي پوه شي او موږ د سولې لپاره بس ورور غیجان دغه چرګان هم خوشي کوو چې خدای دغه زموږ ملک ته ورور غیجان زموږ هېواد ته سوله راشي نو دغسې حساب د ورور غیجان هر چېرته چې تاسو هګۍ لرئ او که کور کې هر چېرته بس په لنډو څپو کې چې تاسو ته یا چرګ یا میکن هغه هر چېرته تاسو وایي بالغ چرګ بالغ چرګ ډېر ښه د تا نه ډېره مننه راځه چې د تا د دې چرګ په ویاړ باندې یو څو شیبې تا تم کو همدلته کښېنه او یو څو شیبې به د شهزاده دیل ښکلې او په ډه پورې سندرې ته غوږ سو چې تازه تازه یې داسې راوړې ده او موږ او تاسې ټول له مینوال سره به یو ځای وناسو. بلکل او توتاخې صاحب رښتیا چې شهزاده دیل په واقعیت زما ډېر خوښېږي دی ډېره مننه د ټولو خوښېږي او خدای دې تا ته هم نیک مبارک کړي. دوستانو ورځو د شهزاده دیل سندرې ته.
پیازا د شمال را ته ژوند وای ته ژوند وای ته ژوند وای ته ژوند